معصومې معصومې چیرته د مني مازدیګر د سمندر پر غاړه یوازې زه او ته وایي او ننداره مو د موجونو کړلی. معصومې چیرته د مني مازدیګر د سمندر پر غاړه یوازې زه او ته وایي او ننداره مو د موجونو کړلی. لمر د رخصت په وخت کې د سمندر پر لمن تخم د طلا شیندلی او څو شېبې وروسته د شپې اژدها د سمندر له غېږې وړلی طلایي خمونه. معصومې معصومې وړو او لویو څپو د ساحل غېږې ته په منډو منډو را رسولی د دریاب له توپاني ګوګله د هیبتناکه تلاطم خبرې. او دلته تا د یوې ګاړې تر څنګ تر څنګ له خپله ځانه بې خبره غوندې وریښمینې څڼې وای سپارلې بازیګر نسیم ته. تا د موجونو ننداره کولی او ما د غېږه کې کتاب ویلی. معصومې نه د امام نه د خیام نه د رستم پهلوان، نه د نشې نه د خمار نه د مستیو داستان، نه د بلبلې نه د شمعې او بورا خبرې. کتاب د خپلو لیونو خوبونو پر ورکو لارو د خیالي ګامونو. میاشتې کلونه پخوا ما دغه غېږه کې خوبونه کول او د ځوانۍ نشه کې راڅخه ورک و ستا د سترګو خمار. معصومې زما معصومې زما ښایسته معصومې، کاشکې چې ستا بهار ته نه راتللی د زمانې د خزانونو سیلۍ. کاشکې چې ستا پسرلي نه لیدلی شیري ګلونه او زهیرې غوټۍ. کاشکې چې تل دې په سرو شونډو باندې د مینې مسته نغمه ګرځېدلی. کاشکې چې تل دې په سرو شونډو باندې د مینې مسته نغمه ګرځېدلی. کاشکې چې تل دې په توده سینه کې زما د خیالونو پانوس بل ساتلی. او ستا د ویښو شپو له وهمه څخه د زمانې د اړمار